د اسلامي امارت د ځواکونو او بدخشان د جرم ولسوالۍ د خلکو ترمنځ نښته شوې. څو کورونه د لاسي بمونو په چاودنو کې سوځېدلي هم دي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. نن د دوانۍ یا دوشنبې ورځ او د 1404 لمریز کال د وري 18 او د 2015 زیږدیز کال د اپریل 9 نیټه ده. د بدخشان د جرم ولسوالۍ په خوستک دره کې د اسلامي امارت د یو قمندان اړوند ځواکونو او ځایي اوسیدونکو ترمنځ نښته شوې چې له امله یو کس وژل شوی او 15 کسان چې 2 ماشومان هم پکې ګډ دي ټپیان شوي. دا نښته د خالي یا شنبې پر ورځ د وري پر 14 هغه مهال رامنځته شوه چې د دفاع وزارت د حمایوي لیوا مرستیال جمال الدین حقجوی پورې اړوند ځواکونه په خوستک دره کې د والیبال یو لوبغالي ته ننوتل. نښته د ایله کلي د یوې کورنۍ او د جمال الدین حقجوی اړوند کسانو ترمنځ شوې. شمس الرحمن مشفق چې د یادې کورنۍ غړی دی وایي د جمال الدین اړوند کسان د بدخشان په بېلابېلو پوځي ادارو کې دندې لري، خو وخت ناوخت له وسلو سره خوستک ته راځي، وګړي ځوروي او هلته هیڅ رسمي دنده نه لري. د پنځنۍ یا پنجشنبې پر ورځ د وري پر 14 هم دغه کسان خوستک ته ورغلي وو او له کورنۍ سره یې شخړه کړې وه، خو شخړه پای ته رسېدلې وه. د خالي یا شنبې پر ورځ د والیبال پر لوبغالي یرغل وکړ او له دلیل پرته یې پر ځایي وګړو چې والیبال یې کاوه ډزې وکړې. په دې نښته کې د مشفق د کورنۍ 4 غړي چې ورور 2 د تره زامن او 1 د تره لور یې پکې دي ټپیان شوي. همداراز یو هلک او یوه نجلۍ چې عمرونه یې تر 14 او 15 کلونو دي هم ژوبل شوي دي. یوه ویډیو ښیي چې یو ماشوم پر ملا لګېدلی او تر درملنې لاندې دی. مشفق وایي د اسلامي امارت یو کس چې لوبغالي ته ورننوتی و احتمالاً د سرتیرو د خپلمنځي ډزو له امله وژل شوی او بل یې ټپي شوی دی. د دوی د کورنۍ غړي له وسلوالو سره هیڅ تړاو نه لري، یوازې والیبال کاوه. د امنیه قمندانۍ ویاند وایي دا نښته د والیبال د لوبې پر سر شخړه وه او له ځواکونو سره یې اړیکه نه لري او ډیروي چې 6 کسان د یو ځوان د وژنې په تور نیولي دي، خو سرچینې ډیروي له نښتې وروسته سرتیرو له جرم ولسوالۍ څخه نور ځواکونه خوستک ته لیږلي او یو شمېر وګړي نیولي دي. مشفق وایي سرتیرو د دوی د کورنۍ 8 کسان نیولي، خو د جمال الدین حقجوی تر ملاتړ لاندې څوک نه دي نیول شوي او لا هم په سیمه کې شتون لري. د حقجوی اړوند کسان له نښتې وروسته سیمې ته ورغلي. د لاسي بمونو په بریدونو یې ولسي کورونه سوځولي. مشفق وایي چې د دوی د کورنۍ 4 کورونه او یو ګاډی د سرتیرو لخوا سوځول شوي او خپله جمال الدین حقجوی هم سیمې ته راغلی. سرتیرو د خوستک درې لارې تړلې دي او اجازه نه ورکوي چې ټپیان روغتون ته ولېږدول شي. مشفق وایي چې د هغه د تره لور چې شاوخوا 15 کلنه ده ټپي شوې، خو لا هم روغتون ته نه ده وړل شوې. ځایي وګړي وایي چې د جرم ولسوالۍ قمندانۍ خپل ځواکونه سیمې ته استولي او وګړو ته اجازه نه ورکوي چې له خپلو کورونو څخه ووځي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.